بسم الله الرحمن الرحیم د نت پاک لمونږ لږ معلومات ترلاسه کړي چې یاره دغه نیټورک اډرس ترانسلیشن څه دپاره استعمالیږي. دومره یاد وساتئ چې دا د سکیورټۍ دپاره مونږ استفاده کوو چې یو کس مطلب زمونږ د نیټورک ته داخلیږي که نه او یا داسې کار کېږي چې زه دغه یعنې یو مونږ سره انسایډ دی بل آوټسایډ دی. انسایډ پرایویټ آی پي ده مونږ سره او پبلک چې دا موږ سره هغه آوټ سایډ ده. زه غواړم د دې دنده څه شی ده؟ دندې دا ده چې یعنې داخلي نیټورک یعنې چې هغه شی پرایویټ آی پي هغه په څه شي باندې تبدیلي؟ په پبلک باندې. بس دا مهمه دنده ده. صحیح شو؟ اوس راځم زه تیار مې لیپ کړی دی او په دې ځای کې به زه کنفیګریشن کوم. ګورم هغه خبرې دي پکې نور څه ستونزه نشته دی. دلته به زه یو څه اضافه کوم ورونوخوا په دې ځای کې زه به دلته ورته ولیکم چې پرایویټ آی پی سی شو. پرایویټ آی پی ما سره څه ده 10.0.0.1 او دې سره چې باید ما راشي که نه به څه شی وي بل به پبلک وي. ما سره دلته به زه ورته ولیکم چې پبلک سی شو انسایډ آوټسایډ او دلته به زه ورته ولیکم چې دا ما سره 2.1.1.1 انټر یې که بیا 10.0.0.2 دا کوم پبلک راته چینج کوي زه ورته چې 2.1.1.2 صحیح شو. بل ما سره کوم یو 10.0.0.3 څومره چې تاسو ورکولی شئ زه به دغه درې ورکړم نور به بیا تاسو هلته خواري کوئ. صحیح ده 2.1.1.1 ها دلته که نه 2.1.1.3 او دلته به هم د دې ځای نه دغه یو چې دی مونږ څنګه کوو وران به کوو. ښه اوس انشاءالله پوه شوې. اوس ګور راځو سمپل کنفیګریشن دی ستونزه پکې نشته دی. زه راځم دلته ټرمینل ته او ټرمینل نه بعد اوکې ته هماغه آی پی انیسم کوم نو انیبل کا انیبل کنفیګر ټرمینل هاست نیم ورته ورکوي چرش ورته ورکوي هاست نیم به زه ورته ورکوم چې یاره کابل کې به ورته ورکوم. صحیح ده بیا ورته چې انټي ګیګا 0/0/0 انټر یې کوي. پی اډرس ورته ورکوي. پی اډرس څه دی 10.0.0.1 سرماسي 255.0.0.0 انټر یې که نو شټ ډاون خبره ختمه ایگزیټ شه د دې ځای نه. بیا ورته چې انټي څه شی سیریل 0/1/0 انټر یې که آی پی اډرس ورته ورکوي. پی اډرس څه دی 1.1.1.1 صحیح شو. سرما څه دی 255.0.0.0 انټر یې که کلاک ریټ ورته ورکوي. کلاک ریټ موږ سره څو دی دی څوک به وایي وایي ورته کلاک ریټ 4.0 کوم ځکه دا آفرین سټنډرډ دی. انټر یې که نو شټ ډاون خبره ختمه ایگزیټ شه د دې ځای نه. اوس به پروتوکول موږ استفاده کوو چې ډیټا د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. اخري کسان ګور دلته متوجه شي. هغه پروتوکول چې دی راوټر ریپ زه استعمال کوم. راوټر ریپ انټر یې که یو نیټورک ورته ورکړه چې 10.0.0.0 یو نیټورک شو بل نیټورک ورته ورکړه 1.1.1.1 انټر یې که ورژن 2 به ډیفالټ وي. خبره ختمه. اوس به یا نیټینګ نه دی کړی ښه اوس صرف مې دا فایل که بس یو ریپ مې پکې استعمال که دا خو وشو. دلته راشئ هماغه خبرې دي پکې داسې کومه نوې خبره پکې نشته دی. راځم زه نو ته نو نه بعد انیبل ته او بیا چیک کنفیګر ټرمینل ان کنف ټي هاست نیم ورته ورکړه. هاست نیم چې دی ما سره څه دی جلال آباد دی جیب ورته ورکړم خبره ختمه. آی ان ټي ګیګا چې ګیګا 0/0/0 انټر یې کوي. آی پی اډرس څه شی دی ما سره آی پی اډرس ما سره 0.0.0.1 دی. سرما څه دی 255.0.0.0 او نو شټ ډاون خبره ختمه ایگزیټ شه د دې ځای نه. بیا ان ټي سیریل 0/1/0 آی پی اډرس ورته اساین کړه څه شی 1.1.2 دی که نه 1.1.1.2 سرما څه 255.0.0.0 او ورته ولیکه چې څه شی کلاک څه شی نه دی اخیستی خاطر دا نشته آفرین ورته ولیکه چې نو شټ ډاون خبره ختمه وشو که نه ایگزیټ شه د دې ځای نه. راوټر ریپ انټر یې که یو نیټورک چې دی ما سره 0.0.0.0 دی ښه دا به زه بیا راته ولیکي زه ورته
خاصی شو 0.0.0.0 د یو نتورک شو بل نتورک ما سره کوم یو دی 1.1.1.2 دا بل نتورک شو ورژن 2 کدی 1 ورنک یا 2 دی ورنک 2 رفتیا 1 وی به ډیفالت نو به ور کمیونیکیشن کې خبر ختمه اوس راشي بالکل به د دوی ترمنځ کمیونیکیشن کې زه ګورم د ټای پی اس ان دا بالکل د ټای سند 2 راشه د ته ګور د ټای پی اس ان دا د ته بالکل 3 اس ان دا اوس دلته راشه دا یعنی د دې ځنه یو کس چې دلته داخليږي خام اوس ګوره زه ورته وایم چې دلته راشه د ټای پی اس ان دا بالکل ای پی ارڅ وتا سندي اوس د دې نه کمپیوټر زه دلته څنګه کومه پین کوم نو راشه ډیر اسانه دی رونو ښه ورته چې پین کراتا شکا پین کراتا 10.0.0 اول راوټر راته پین کا بالکل ګوره خود کوم نه راځي پرایویټ نه ګور راځي زه ورته چې نه پرایویټ نه باید را نشي ماته ریپلی باید څه نه راشي پبلک نه راشي ابل مرته کوم درته چې ټو کا دراته ټو کټو ګوره د دې نه آی پی د کوم ځای نه راځي دا پرایویټ نه راځي ځکه ما خو پکې نیټینګ نه دی کړی زه دې وګورئ بل ورته چې دغه درې نه دم اندا رقم د 10.2.2 نه راغلی دی کمپیوټر نه اوس دا د 3 نه چې راځي دا به کوم نه راځي دا به دې نه راځي راغله که رانغله وګورئ کوم آی پی ده 3 ده که نه ده اوس راځئ اول چې دی په دې کې زه نیټینګ کوم ښه څه شی پکې کوم نیټینګ ډېر اسانه دی رونو ګورئ اوکې اگزیټ شه د دې ځای نه ګلوبل موډ کې به تاسو ودرېږئ په کوم موډ کې نو تاسو به ورته ورکئ خبرې نه اول به تاسو ورته ورکئ دلته چې آی ان ټي ګیګا 0/0/0 انټر به کوي بیا ورته ورکئ چې آی پی ان 80 نیټ څه شی انسایډ دی که آوټ سایډ دی خبرې نه انسایډ دی ښه زه ورته ورکړم چې انسایډ څه شی سورس انسایډ ولې ښه آی پی انسایډ سورس ښه څه شی وشو ښه زه ورته ورکړم چې څه شی وکړه آی پی نیټ inside source که زه ورته ورکړم N80 net outside زه به د ویډیو لږه بنده کړم چې نو ګوره موږ هلته سی کمانډ نه دی ورکړی دلته به ورکړو چې آی پي نیټ inside څه شی inside بس دا به انټر کوې وشو اگزیټ شه بس دا خبره ختمه دویم INT serial 0/1/0 دا outside دی که نه نو تاسو ورته ورکړئ چې آی پي نیټ اوټ سایډ بس خبره ختمه اگزیټ شه د دې ځای نه انشاءالله تر دې ځای پورې پوه شئ ستونزه خو نشته بیخي ښه نو زه اوس پکې څه شی کوم ورونو زه ورته ورکوم چې آی پي نیټ که ماته آی پي نیټ څه شی انسایډ سورس سټیټک کومه که نه چې سټیټک زه کومه ما سره پرایویټ آی پي ووایي پرایویټ آی پي ما سره څه شی ده راته ووایه 10.0.0.1 باید په پبلک کې بدله کړي په کومې بدله کړي په دې باندې راته ووایي چې 2.1.1.1 انټر یې کړه نورې بیا به پاس ایروکي وایي بیا یې لیکم دا ډېر سخت دی چې لیکي دا ورته ټوکه او بیا راشه دلته دا ورته څوکه دا هم ټوکه ځکه د دې هم ټو شو د دې هم ټو شو بیا راشه بیا دا پاس ایروکي ووهه اپ ایروکي ښه زه به داسې کومه ښه زه دلته به کلیک وکړم دا زه انټر کوم اوس ورته ورکړم بیا چې آی پي نیټ انسایډ څه شی سورس سټیټک نو ووایې چې 10.0.0.3 او 2.1.1.3 خبره ختمه یو شو نیټینګ موږ سره وشو څه شی وشو نیټینګ وشو خبره ختمه اوس راځم اوس چې دا زه پین کومه دې ځای نه ما ته به کوم آی پي راځي او که ما ته پرایویټ راغله بیا دا بیا نیټینګ نه دی شوی
نو راځي زه به اوس پینګ کما اول کومه بي راځي یعنی پرایویټ یې پبلک ته چینج کا که چینج نه کا دې ته اوس میټینګ وایي که نه وایي بل درته ګورئ ورته زه دا ټو کوم ټو ګوره ته دې کې نه دی شوی خدام نه دی چینج کړی بل به وکړم 3 وګورئ 3 وګورئ راغلی دی که نه دی راغلی پوه شوې نو څومره کمپیوټرونه چې تاسو اضافه کوئ یعنی ما خو دغه 3 یا 2 اضافه کو تاسو چې دی تر هر څو پورې ورکولی شئ صحیح ده نو دا موږ سره څه شی وروره نیټینګ یعنی یو هیکر ته پته نه لګېږي چې د ده پرایویټ آی پي اوس تاسو مانه خبر ایسته چې دلته ما آی پي څه شی دی نه ایسته خبر صحیح ده نو پبلک چې دی دغه خو هر چا ته پته لګېږي چېرې د پبلک آی پي څنګه د هغه چینج بل هم ده که دلته زه اوس په لوکل ایریا نیټورک کې دغه چینج کړم زه نشم کولی چې ډیټا د یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته سینډ کړم صحیح ده دا ویډیو ډېره اوږده نه شي نو دا به زه نور